د الله رسول فرمایي د مسلم حدیث دی درې کسان داسې دي چې لا یکلمهم الله الله به د قیامت پر ورځ خبرې ورسره ونه کړي ولا ينظر الیهم الله به د رحمت په نظر ورته ونه ګوري ولا یزکیهم الله پاک به له ګناو پاک نه کړي ولهم عذاب علیم سخترین عذاب الله پاک ورکړي هغه څوک دی هغه سړی دی په دې درو کې یو هغه دی چې هغه پر چا احسان وکړي او بیا پر دا احسان باندې بیا احسان ما ستا سره دونه ښه کړی دی ما ستا سره دومره احسان کړی دی خاص کر دا زموږ د ژوند لویه حصه ده د چا سره دې احسان وکړي د الله رسول فرمایي د الله رویه درته ونیو بیا ښه ورسره وکړه پروا نه لري د الله رویه درته ونیوی چې ما ته پناه راکړه پناه ورکړه او چې ته احسان ورسره وکړې د ده سره تا زما سره احسان وکړي نو پر ما ضروري د لازمي د زه به ستا شکریا ادا کوم د الله رسول فرمایي کوم سړی چې د بنده شکریا نسي ادا کولی هغه د الله شکریا هم نسي ادا کولی د الله شکریا نسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر شکرګزار و ډېر شکرګزاره یو وخت دا بخاري حدیث دی کښېنه ورو دلته کښېنه مه راځغله خورا پر طبیعت را روان یاست د بخاري حدیث دی پیغمبر علیه السلام مبارک د بدر بندیان چې ونیول بیا وفرمایلې چې مطعم بن عدي نسته که هغه ژوندی وای سپارش یې کړی وای ما به ټول بندیان ورله کړي وای نو ولې دا په طائب کې پیغمبر علیه السلام مبارک را روانو کافرانو ډېر وځوروي بیا دا مطعم بن عدي را ولاړ سو کافر و مشر و دا پیغمبر څنګه ته پناه ورکړه ځای ورکړي مشرکان یې جندې کړو د دې په بدل کې پیغمبر علیه السلام ولکدی ژوندی وای سپارش یې کړی وای دغه بدبوداره به ما ورله کړې وای د زما سره احسان کړی دی نبی صاحب فرمایي پیغمبر علیه السلام دوه کلي وو دواړه پر کفر ولاړولو پر یوه یې حمله کوله پر بل یې نه کوله بیا دې کلي پوښتنه وکړه چې په موږ کار ولې نه لري بیا پیغمبر علیه السلام څه پوښتنه وسوه دا خو دواړه یو کلی دی دغه نیم موږ په مخه دي دا بل نه د الله رسول فرمایلی وخت پر دا لاره تېرېدم دوی ما ته اوبه راکړلې د دوی پر ما احسان دی د دوی پر ما احسان دی پیغمبر علیه السلام فرمایي که چا ښه در سره وکړو دومره 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 دعاګانې ورته وکړه چې ته په دا پوه شې چې د ده د ښو بدله چې د هغه ما ورکړه د دعا په صورت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته کله ستا سره څوک ښه وکړي او ته هغه پټ کې دا تا ناشکري وکړله ته به خامخا ورته وایه جزاک الله کور ودان ډېره مننه الله دې ژوندی لره او په موږ نایانو پیرانو هغه اخیلو کې دا شی نسته کور دې ودان سه الله دې ژوندی لره ولې هغه وایي دا زما حق دی مولوي صاحب وایي زما حق دی زما سره بیا خامخا کوې نه نه پیغمبر علیه السلام مبارک به مازې معمولي قدر چا شور سره وکړو بیا یې شکریا ادا کوله دا یوه خبره سوله احسان کول د احسان بدله دا ده چې یا شور سره وکړه بدله یې ورکړه که ښه نه یې بدله نه یې بیا دعا ورته وکړه او بله خبره دا ده د الله رسول فرمایي چې کله څوک راولاړ شي پر چا احسان اچوي ما ستا سره ډېر ښه کړي دي دا ډېره خطرناکه خبره ده واورئ یو سړی دا ووایي چا د نسایي حدیث دی ما ستا سره ډېر ښه کړی دي اوس ته داسې کوې د الله رسول فرمایي الله پاک دا سړی جنت لره قطعا نه بیایي دا یو بل خبره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی را ولاړ سولو پر چا احسان واچوئ د الله رسول فرمایي د مسلم حدیث دی درې کسان داسې دي چې لا یکلمهم الله الله به د قیامت پر ورځ خبرې ورسره ونه کړي ولا ينظر الیهم الله به د رحمت په نظر ورته ونه ګوري ولا یزکیهم الله پاک به له ګناو پاک نه کړي ولهم عذاب علیم سخترین عذاب الله پاک ورکړي هغه څوک دی هغه سړی دی په دې درو کې یو هغه دی چې هغه پر چا احسان وکړي او بیا پر دا احسان باندې بیا احسان ما ستا سره دونه ښه کړي دي ما ستا سره دومره احسان کړی دی خاص کر دا زموږ د ژوند لویه حصه ده یاره دا خو ما را لوی کوي یاره دا خو ما ساتئ خاص کر زنانې دومره ښه موږ کړي دي هغه ټول ښه خو ولاړو چې ولاړو د الله رسول فرمایي د قیامت پر ورځ به الله د رحمت په نظر درته ونه ګوري د الله رسول فرمایي الله پاک به تا سره خبرې ونه کړي د رحمت خبرې د الله رسول فرمایي الله پاک به تا له ګناو پاک نه کړي ولهم عذاب علیم لا اضافه دی چې عذاب عظیم و علیم به لا هم ورسره ورکوي مش خراب کړي دي کمنه دي خراب کړي الله فرمایي یا ایها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى تاسو څه مکوئ
تاسو چا سره ښه وکړلو دا خپله صدقه د الله په دربار کې بیا په احسان مه خرابوه ما ستا سره دومره ښه کړي دي. حضرت علي کرم الله وجهه عجبه خبره کړې ده ول چې د چا سره احسان وکې یا د وایمه ما ستا سره داسې ښه کړي دي او چې د چا سره احسان سوی دی هغه دې یېروي نه. ما ستا سره احسان وکړه زه به یادوم نه چې ما ستا سره دا کړي دي او ته یېرومه. یعنې دا ډېره خطرناکه خبره ده چې کوم سړی احسان پر چا اچي د الله رسول فرمایي دا جنت ته نشي تللی. د الله رسول فرمایي چې کوم سړی پر چا احسان اچي ما دا کړي دي د دې سره الله پاک د قیامت په ورځ د رحمت خبرې نه کوي دا د ګناه څه بیا پاک نه کوي او د مسلم حدیث دی سخت ترین عذاب به ورکړي. الله دې موږ سړي کړي عزیزان. الله دې موږ ته هغه دین او اسلام را نصیب کړي چې الله او رسول امر کړی دي. الله پاک دې موږ داسې جوړ کړي چې څنګه الله او رسول غوښتي او که برای نام خبرې ټولې د جهنم وړ او مستحق خبرې دي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي. الله دې توفیق راکړي چې موږ د چا سره ښه وکړو او بیا احسان ور باندې وانچوو. الله دې توفیق راکړي چا شر سره وکړو بیا شکریا چې د هغه ادا کړو. الله دې پر دې تور مشتمرګ راکړي چې مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول